السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو دوستانو، په دې هیله جوړ روغ او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ. زه زاهد رکوزی یم، تاسو ګورئ ټکنالوژي زده کړه یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه. قدرمنو دوستانو، نن غواړو د ډیزاین چې تاسو کولی شئ یو حدیث شریف، یو غوره وینا، یو ښه مطلب په یو عکس باندې ولیکئ په ډېر ښکلي او معیاري ډول باندې، چې هغه کې ډیزاین او تغیرات او هر څه تاسو راوستلی شئ. نو دا هر څه راسره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. راځو په طریقه باندې کار کوو. پکسل لیب ته راځو. پکسل لیب ته چې راغللو، دا بکګراوند به لومړی واخلو، سپین به یې کړو او هغې نه بعد به دغه میز آپشن به کلیک کړو، شیپ باندې به کلیک کړو. شیپ مو چې راواخیسته، دلته به رنګ انتخاب کړو. رنګ مو وبښئ، له سره به یې بیا انتخاب کړو. شیپ مو چې راواخیسته، دا به داسې برابر کړئ په کومه اندازه چې ستاسو خوښېږي، په هغومره. یو خو به یې بکګراوند شي، یو به یې آوټلاین شي، او باقي نور به درته زه درښیم چې څه تاسو پکې ترسره کوئ. ښه، دا خو په دې اندازه موږ جوړ کړه. اوس دې لپاره آوټلاین جوړوو. شیپ باندې بیا کلیک کوو او ښه سټروک ویډ به انتخاب کړئ. دا به تقریبا 10 ته راولئ. 10 ته مو راوسته، نو دا د منځ کالر دا به دا 0 ته بوځئ. 0 ته مو چې بوته، دا ویډ زیات دی، دا باید کم کړو. تقریبا 10 به بس برابر وي. دا به داسې برابر کړئ. ښه، دا به ډېر دقیق برابر کړئ په خپل ذهن، په خپل طبیعت باندې، او په دې منځ باندې به کلیک کړئ. بیا به راشئ، دا باندې به کلیک کړئ. دا لاندې کوم بکګراوند چې و، په بکګراوند باندې چې کلیک کړئ، دا به لږ دې خوا راکش کاږئ. ریلیټیو پوزیشن باندې به کلیک کړئ. دغه دوه منځونه به ووهئ، دا به منځ ته راسي. بیا به په دې بل باندې کلیک کړئ، بیا به ریلیټیو پوزیشن باندې کلیک کړئ، دا دواړه په منځ کې ووهئ. دا به بیخي دقیق او پر ځای باندې جوړ شي. چې کله دا دوه کارونه تاسو اجرا کړل، هغې نه بعد به بیا په شیپ باندې کلیک کړئ. په شیپ مو چې کلیک کړه، او اوس به دا ګرد کړو. چې ګرد مو کړه، نو دا رنګ به یې بیا شین کړو، او دا سایز به یې کوچنی کړو. دغه ځای کې به دا ولګوو تر څو دلته خپله د چینل لوګو دلته ځای پر ځای کړو. تاسو چینل چې لوګو هر ډول لوګو لري، نو هغه کولی شئ دې ځای کې ځای پر ځای کړئ. تاسو کولی شئ په خپل ذهن هم یو ډیزاین برابر کړئ، خو فلحال موږ په دغه ډیزاین کار کوو. تاسو ورته ګورئ، که خوښ نه شو، په همدې ډول تاسو هم کولی شئ چې خپل ډیزاین برابر کړئ. اوس راځو یو بل شیپ ته. دې ځای کې مو شیپ راواخیستل، رنګ یې شین کوو. رنګ سپین صحیح ده، سپین رنګ صحیح ده، خو رنګ به یې سپین وي. دلته به وګورو چې موږ تېر ډیزاین څه ډول کړی ده، همغسې به استفاده وکړو. ښه، بیخي صحیح ده. دا به یې راګول کړو. چې راګول مو کړه، اندازه به یې کوچنۍ کړو، او دغه ځای کې به دا برابر کړو. دې کې هم تاسو کولی شئ د خپل چینل لوګو ځای پر ځای کړئ. اوس دا اخلو، کرپ کوو یې، دونه سایز ورته برابروو، بس صحیح شو. اوس یو بل شیپ رااخلو، هغه دلته ځای پر ځای کوو. په دې شیپ کې موږ د حدیث شریف یا د غوره وینا عنوان یا ټایټل ټاکو. دا چې ستاسو څومره طبیعت وي، هغسې برابرولی شئ. اوس دا ګول کوو. دا راډیوس آپشن یې 100 ته بیایو، خپله را ګول کېږي. ښه، دا مو وکړ. اوس دا بیا منځ ته کوو. منځ ته په دې ډول کېږي. دغه مو چې ووهه، خپله منځ ته کېږي. او دا لاندې باندې به یې په لاس برابر کړئ، او نور منځ ته چې کوئ، دغه ځای به ووهئ، په خپله منځ ته کېږي. منځني اوسط کې دا په خپله ځای پر ځای کېږي. دې ځینې سایز غټ وړوکی کولی هم شئ، که چېرته مو په طبع نه وي برابر شوی. ښه، اوس راځو لوګو رااخلو. بس لوګو چې هر ځای کې تاسو ذخیره کړي وي، کولی شئ راویې اخلئ. ګیلري ته ځو. د بي دې رانه وبښئ، د معلوماتو سمندر په نامه زموږ فیسبوک پاڼه ده، د هغې لوګو اخلو. دا دی لوګو، موږ مخکې نه ترتیب کړې ده. تاسو کولی شئ چې لوګو یو ځل ترتیب کړئ، هغې نه بعد
ترې استفاده وکوئ. دا بدل بیا منځ ته کړو، بیخي منځ کې ده، او دقه به هم په دې ډول اوس را دې خوا کړو. د دې سایز هم کوچنی کول غواړي. دا به بېرته خپل ځای ته کړو، او دا به په دې طریقه چې هر ځای ته برابرول غواړئ په اسانۍ سره کولی شئ چې برابر کړئ. دا دوه کاره وشو. اوس بیا لوګو راخلو. موږ خو اوس د لوګو ادرس راخیستی او د چینل ادرس راخیستی، اوس خالي لوګو راخلو. معلوماتو سمندر، دا لوګو موږ جوړه کړې ده، دا راخلو، په دغه ځای کې ځای پر ځای کوو. دې ته رنګ هم تاسو کولی شئ د ښه والي لپاره یې سپین کړئ، ځکه هغه د ټکس بکګراونډونه ټول سپین دي، نو که دا هم سپین شي خوند به یې لږ څه زیات شي. رنګ یې سپین کوو، دا دی رنګ مو ورته سپین کړه. په دې سره تاسو کولی شئ دا لږ لږ ښه منځ ته برابر کړئ. دا خو برابر شو. اوس د لیکلو لپاره موږ خپله لیکنه راخلو. تاسو چې له هر ځای څخه راخلئ، له فیسبوک څخه، ټلګرام څخه، واتساپ څخه، له هر ځای څخه چې تاسو خپله لیکنه راخلئ کولی شئ لیکنه راواخلئ، یا په خپله له کتاب څخه لیکئ، یا له کوم مهم چینل څخه چې ستاسو باور وي چې دا بیخي صحیح روایت کوي، نو کولی شئ له هغه ځای څخه یې راواخلئ. که کتاب څخه یې راواخلئ نو بیخي خطر نومیږي، ځکه ستاسو خپله باوري لیکنه به وي. تاسو کولی شئ د دې څخه تیار ډیزاینونه، تیار سټایلونه دي چې کوم ثبت شوي دي له هغه څخه هم استفاده وکړئ، او کوم سټایلونه چې تاسو خپله استفاده کړي دي هغه مو ذخیره کړي له هغه څخه هم تاسو کولی شئ استفاده وکوئ. موږ دغه سټایل څخه استفاده کوو. دغه دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. دا به داسې کوئ، دا کاپي کوو، دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه ځای ته نه کټ کوو، په هغه بره سپین بکګراونډ کې اچوو. دا به ټول ختم کړئ تر فرمایي پورې. دا به کوچنی کړئ او دلته به یې ځای پر ځای کړئ، او دې ته به رنګ ورکړئ شین، صرفا چې د بکګراونډ رنګ د همدا رنګ به ورته انتخاب کړئ، او دا رنګ به واخلئ سپین به یې کړئ، کالر وایټ. او دې څخه به دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه صحابه ترې نه لرې کړئ. ښه، دا وشو. اوس به لاندې یو بل دغه بکګراونډ به واخلو، لږ به یې کوچنی کړو. ښه، دا به میډل ته کړو، منځ ته یو کاپي ترې نه اخلو، لاندې د روایت لپاره هم له څخه استفاده کوو. دا به کوچنی کړو، هغه باراني نه باید دلته کوچنی اوسي. میډل ته به یې کړو، منځ ته. اوس دا ټکس بیا کاپي کوو، او دغه لاندې کنز الاعمال نه هم حدیث دغه صحابه په دې ځای کې راولو. د اضافي خبرې په دې کې کنز الاعمال نه هم حدیث همدومره پکې کفایي. دا فونټونه هم چې تغییر شي نو ښه ده. ښه، دلته به رنګ بېرته شین کړو. دا سپیسونه به ترې ختم کړو، دغسې. دغه کې لږ ایډیټ کوو، دا لږ لاندې راکش کوو، بیخي پورته ده. بس اوس صحیح شو. اوس دغه لوګو لږه پورته وړو، د ادرس لوګو، دا هم صحیح شو. کنز الاعمال نه هم حدیث، دا فونټ بدلوو، فونټونو ته راځو، فونټ یو کوچنی غوندې نری غوندې فونټ ورته انتخابوو. دا ارګ فونټ دلته صدق کوي، دا به ښیي دلته دغه حدیث کې دغه یې لږ مشکل دغه ټکو والا یې لیکو چې دا والا یې ختم شي، او په دغه سره یې پوزیشن برابروو. لاندې باندې برابر کوي، میډل بیا په خپله برابرېږي، میډل به په دې کې برابر کوي، منځنی حصه. او دا به لږ کوچنی کړو، د میډل به بیا په همده باندې برابر کړو. ښه، لږ به یې بېرته پورته کړو، بیخي صحیح شو. ښه، د ځینې به کنز الاعمال له منځه یوسو، دغه روایت یې. اوس زموږ ټایټل بیخي صحیح کېږي. دا سایز به یې لږ غټ کړو،
دا فونټ به یې بدل کړو، فونټ یې بدلوو. په دې کې سټروک نشته دا او شډاون هم پکې نشته، ایزي سمپل یوازې فونټ انتخابېږي ورته او یوازې سپین رنګ انتخابېږي، سټروک او دا شیونه به پکې نه ورکوئ. ښه دې لپاره انتخابوو یو بهترین فونټ، دقه به بیخي ښیي. د دغه سپیس لاندې باندې دغه به لږ رانږدې کړو سره داسې. د سایز به لږ غټ کړو. اول به یې میډل ته برابر کړو، بیا به ټکس هم میډل ته کړو. دا ګوره په خپله منځته شو. اوس ټکس هم منځته کوو، ټکس ته راځو، دا دی دا هم په خپله منځته شو. لاندې باندې په اسانۍ سره تاسو د دې څخه برابرولی شئ. ښه زموږ ټکس برابر شو، سیو ایمیج باندې کلیک کوو، سیو ډیفولټ الټرا کې بیخي په ښه لوړ کیفیت کې ثبتېږي، همدا الټرا کې ثبتوو. اوس غواړو دا پروژه له ځان سره ذخیره کړو تر څو په راتلونکي کې له ده څخه بیا استفاده وکړو. سیو از پروجیکټ یو نوم ورته ورکوو، نو قصه کې مه کېږئ، اوس خط ثبت کړئ. اوس دا دی دا موږ له منځه یوړه. اوس بل ځل لپاره که موږ غواړو همداسې یو پوسټ برابر کړو نو ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو له همدې څخه استفاده وکړو. دا ګوره خالي دلته باندې کلیک کوو، دلته کلیک کوو، ایډیټ وهو، دا لرې کوو، نوې لیکنه کوو، نوې لیکنه مو چې وکړله یا پیسټ کوو، بس دلته خپله اضافه کېږي او هلته عنوان که بدلوئ هغه باندې کلیک کوئ، داسې عنوان ولیکئ، عنوان مو چې ولیکه بس خپله هغه کېږي، دا انتخابېږي. او د حدیث روایت که بدلوئ په دې باندې کلیک کوئ، دغه ډیلیټ وهئ، نوی روایت لیکئ، روایت مو چې ولیکئ پیسټ کوئ، بس په دې سره میډل ته برابروئ. ستاسو نوی پوسټ په دې ډېرې اسانۍ سره ترسره کېږي. نو دا و د حدیث شریف یا د غوره وینا د اسلامي پوسټونو لپاره یو په زړه پورې د ډیزاین د زده کړې ویډیو، په دې هیله چې د خوښې وړ وګرځېدل او دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو